السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ټو امید کمپیوټر لرنینګ اکیډمي. راځو نن ایم اس ورډ کې ګورو چې رولر د کوم ځای نه موږ تاسې راوستی شو. که موږ تاسو سره هایټ شي د کوم ځای نه موږ تاسې دوباره سلیکټ کولی شو. هغه موږ تاسو سره یو ډېر بیسیک دی، ځکه چې موږ تاسې غواړو چې لیکل د رایټینګ چې موږ تاسو کوو که نه، چې لار بار یو سیټ بل سیټ ته موږ تاسو نه تېر شوی را تېر شوی نه وي، چې ځکه موږ تاسو پیج چې کوم دی هغه بالکل سیده وي، او رایټینګ چې کوم دی هغه که موږ تاسو سره وتلی را وتلی نه وي، ځکه چې موږ تاسو رایټینګ چې کوم د پیجز بیا موږ ته چې پیجز کې چې کوم رایټینګ شوی هغه ډېر بیا بل شانې ښکاري. زه به راشم دلته به لږ به د دې سایز به سیوا کړم. دلته موږ تاسې بیا خپل دغه په خپل چې څومره موږ غواړو هغومره رولر چې موږ تاسې خپل ځان ته ایډجسټ کولی شو، موږ تاسې بیا خپل ایډجسټ کولی شو. را به شو دلته او دې کې موږ تاسې به راشو ویو ته، او په ویو کې موږ تاسې په څه باندې کلیک وکړو؟ په رولر باندې به کلیک وکړو. رولر باندې موږ تاسو سره به رولر راشي. دا چې موږ تاسو څومره که ځان سره دغه کوو یو ځای بل ځای ته بیایو، موږ تاسو سره به هغومره راځي. موږ تاسو سره په خپل مقدار باندې خپل رولر موږ تاسو سره په دې ځای باندې موږ تاسو رولر ایډجسټ کولی شو، ترتیب کولی شو.